و یو نر دی یو ښځه ده. ښه دا دواړه هم د امریکا نه راوړي او دي. د امریکا دا پاسپورټونه هم لري. شترمرغان خو ما لیدلي وو ښه، خو په ژوندۍ بڼه مې اول ځل دی دا ولیدل. او دا چې دی ماشاءالله دا څونه غټ غټ توتیان دي واله دا غټ توتیان دي حاجي د دوی باید 12 لکه ده. دا مګر د خارج راوړي. قدم د خارج نه راوړي. و وروره دا خو به یوازې تاسو دې شیانو ته روغه تیاره نیولي نو. دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای راته ښه. نو بس نن یو ځل بیا بابا لونګین د خپل نوسي یعنې زلمي سایل سره راوتی یم. دغه د کندهار کومه سیمه ده؟ دا د کندهار بالاکر سیمه ده او دریمه ناحیه ده. او دلته چې دی یو شخصي ژوبڼ جوړ شوی دی. نو نن غواړم چې په دې شخصي ژوبڼ باندې تاسو ته ښایسته خپرونه چمتو کړم. نو زه وایم یوازې بابا پرې نه ږدئ. نن غواړم چې نن د حیواناتو زمریانو سره چې د بابا غېږه ونیسي. ښه رښتیا هم نه نیسمه سړیه، بل راته وایي ورځه پې نه نیسمه. خو زه وایم د خپرونې تر پایه پورې له ما سره ملتیا وکړئ. چېرته مې یوازې پرې نه ږدئ نو زه به نن تاسو باندې یعنې دغه ژوبڼ ګورم او د حیوانات به هم در باندې ګورم. له ما سره پاتې شئ. بس زه وایم دوستانو اوس په دې پنجرې نه شروع کوم چې په دې پنجرو کې څه شی دی ښه. خو هلته داسې معلومیږي چې مسؤل کس ولاړ دی ښه. نو اول هم دې ته ورځم چې دا څه شی دی. نو وسې سلام علیکم. سلام علیکم. وسې په خیرونو قربان دې شمه، ستړی مه شي. اول خو دې دا ښایسته نوم راته ووایه. زما نوم شفیع دی. شفیع الله جانه داسې معلومیږي کلیانې در سره دي لکه د دې ځای مسؤل یې. ښه دا خو ما ته داسې ښکاري لکه ګیدړي. نو کولی شو چې ور دننه شو. خوراک خو به نه کوي. داسې نه چې د چرګ ګمان را باندې وکړي او ومې خوري. راځه راځه نو وسیه ما سره راځم دغه شان دی. آفرین. خوراک مراک خو نه کوي که نه. راځه راځه آفرین دلته. نو زه وایم وسیه دغه چې ده ګیدړې دي. نو بس تاسو خو ګورئ دا ګیدړې هم د کوم ځای نه راوړي دي شفیع الله؟ دا ګیدړې هم د کابل څخه راوستې. د کابل نه هم راوړي. دا دواړه نران دي که دواړه ښځې دي؟ یو نر دی یو ښځه ده، جوړه دي. ښه جوړه دي. او دا که بیا ډېر شي بچي هم وباسي که نه؟ بچي وباسي. بچي وباسي. دا هم د کابل نه راوړي دي؟ د کابل نه. یعنې په دې باندې به څونه مصرف شوی چې تاسو د کابل نه راوړي؟ دې باندې تقریبا 15,000 افغانۍ. 15,000 افغانۍ. ګوره دوستانو دغه چې دي ګیدړې دي. نو اوس به ورشو شفیع الله جانه خوښه دي دې خواته به ورشو چې هلته څه شی دي. نو بس همداسې راځه ما پسې راځه چې ما پرې نه ږدې. آفرین همدغسې راځه نو اوس بیا آفرین قربان. راځه اوس یې راځه داسې راځه. آفرین قربان. دن وسې چې شی دي دغه؟ دا تاوزان دي. دا تاوزان دي. دام لکه جوړه ده. جوړه ده. نو لیدونکو تاسو ګورئ د تاوزان دي. نو بس همداسې ور دننه کېږم. نن به زه تاسو ته دغه شخصي ژوبڼ هر یو حیوان ښیم. او نو راځه زلمی راځه نو وسې دلته ما پسې راځه قربان دې شمه. دا خو څو دانې دي که نه؟ دا خو 3-4 دانې دي. دا 2000 نران دي، 2 ښځې دي، جوړه دي. دا کوم نسل دی او د کوم ځای نه لږ دې خوا راشه نو وسې دې خوا راځه دې خوا. دا کوم نسل دی؟ دا دغه کندهار نسل دی د تاوزان په نامه باندې دي. چې دا موږ د دې رانیولي دي په 15,000 افغانۍ جوړه ده. دا جوړه هم په 1,000 روپۍ رانیولي. او دا خوري څه شی؟ دا د جواري او غنم دغه ورکوي. غنم او جواري خوري.
دا دوه ښځې دي او دوه نران دوه ښځې دي دوه نران. دا بیا چې هګۍ وباسي هګۍ ته هم دلته کوم ځای بیا ورته جوړوئ که دوی څنګه در اوسه هګۍ نه دي دا چې هګۍ دغه کوي بیا موږ بغل ته د دې وسایل ځای ورته سموو چې ښه یعنې دغه خپله د کندهار دي و دا زموږ د کندهار دا هم دې بل ځای نه نه دي راوړي یا دا هم د بل ځای وای قربان وګورئ دوستانو دا ښه مونږ چې ورته مرغه ویو ښه دا توزان دي نو اوس دې هغې خواته به هم ورشو نو لیدونکو هم دغه شانتې به یو حیوان تاسو ته زه معرفي کوم ښه نو تاسو یې ګورئ زلمه راته دې خوا ښه ماشاءالله ماشاءالله شفیع الله جانه قربانم شمه دغه چې دا غرڅه ده نو راځه شفیع الله دا غرڅه ده دا د غرونو پسونه دي حاجي دا د غرونو پسونه دي نو هغه یو ما هغې خواته تړلی او بل هم دې خواته دا ولې دا نرې د خپل ماده خوږوله په دغه مو سره جلا کړله ښه یعنې دغه ښځه ده او هغه نر دی هغه نر هغه هم هغې خواته تړلی دی چې دا خوږ نه کړي و دا خوږ دغه ښځه ډېره وړه نه ده ماشاءالله هغه ډېر غټ دی نو هغه خدای دې حاجي څه نه کړي شان زیات ورته پرتی دي ته موږ دغه کوو خدا هم په دغه ځین جلا کړی چې دا کوچنیان لري او کله ور پرېږدي مستۍ دپاره او که نه نو بس دوستانو تاسو خو یې ګوره به ډېرې خبرې به نه کومه ځکه چې حیوانات ډېر دي نو ورځو هغې خواته دا چې دي د غره پسونه دي نو راځه شفیع الله جان هم دغه شانتې ما سره راځه دغه شفیع الله جان راته معرفي که دا شترمرغان دي موږ د کابل راوستلي دي د دوه خوراک شپیشتي دي څه شی دي شپیشتي شپیشتي څه شي ته وایي ولندې شپیشتي او وچ شپیشتي دي دا خوراک دی و دا خوراک په دې کې به دوه نران یو دوه به ښځې نو و دوه نران دي دوی ښځې دي جوړه ده او دا راته ووایي چې د دغو شیانو خو به یخني ډېره نه کېږي یا د دوی یخني نه کېږي دا خپل ځان کې ګرمایش لري ګرمایش لري دې ته شترمرغ وایي ګوره دوستانو شترمرغان خو ما لیدلي وو خو په ژوندۍ بڼه مې اول ځل دا ولیدل او دا چې دی کوم ځای نه م راوړي خپله م په همدې کندهار کې یا دا مو د کابل سره نیولي دا تقریبا 3 متره جګیږي 3 متره نورم جګیږي وای دا به ګوره دوستانو د دې نم نور جګیږي نو دغه چې دی شترمرغ دی نو ورځو هغې خواته خو هم چې دي دغه د غره پوسان دي که دا تقریبا یو نیم سل کیلو غوښه کوي یو نیم سل کیلو غوښه وا نو زه وایم بس دوستانو دا ګوره دا به نورم جګیږي نو راځه چې شفیع الله جان هغې خواته وشو نو دوستانو تاسو خو ولیدل دا شترمرغ دی راځئ ماشاءالله ښه ډېر توتیان دي خو غټ توتیان دي نو وسیه دا راته ووایي چې دغه توتي چې دی دغه د کوم ځای نه م راوړی دی او د دې توتي نوم څه شی دی دا مو د کابل څخه راوړی دی حاجي صاحب د دې نوم سل د کاسکو په رقم دی دا پلونه غټي اول نه که څنګه یي دا لږ تر دې غټېږي بالا نورم غټېږي و لږ تر دې څه غټېږي د دې نسل نوم درځي چې دا کوم نسل دی کاسکو دي همدا یو نسل دی که نور نسلونه هم پکې شته نور نسلونه هم شته دي نو دوستانو تاسو خو ګوره ماشاءالله دلته چې دی ډېر توتیان دي راځئ دې خوا نو دلته ډېر توتیان دي چې دغه بیل نسلونه دي نو دلته پنجره ورته جوړه کړې ده او همدوی چې ده ماشاءالله خوراکونه ورکوي او دغه شفیع الله جانه دغه کوم نسل دی دا خو واړه توتیان دي که نه دا واړه توتیان دي که نه دا کوچني میټوګان دي حاجي صاحب دا هم د کابل څخه دا هم د کابل نه راوړي دي
ماشاءالله بس دوستانو تقریبا تاسو جوړه په 10,000 روپۍ ده. ښه ده یوه جوړه په 10,000 په دې کې به نر او ښځه مي که و نه دا دواړه جوړه جوړه او د دوی خوراک چې شری پلی ملی ورکوئ و که چې پلی د زونې و دا دي. ښه نو ګوره دې خواته دوستانو دلته مو ګوره ماشاءالله دا څونه غټ غټ توتیان دي والکه دا غټ توتیان دي حاجي د دوی باید 12 لکه ده. 12 لکه افغانۍ او د کوم ځای نه م رانیولې دا ده د کابل څخه راوړي دي. دم د کابل نه راوړي دي نو دام چې راوړل په لاره کې خو به کوم تکلیف نه وي پېښ شوی درته کوم تکلیف نه دی پېښ شوی. ښه ماشاءالله وخوی ګورئ دوستانو 12 لکه کالدارې چې دی دا 2 دانې قیمت لري نو دوستانو دلته چې دی ماشاءالله ټول توتیان دي ښه توتیان مې هم در باندې ولیدل راځه شفیع الله جانه داسې راځه ما پسې راځه آفرین قربان راځئ اوس نور حیوانات درته وښیم ښه نو بس دوستانو دلته خو م یو چیز شی ولاړ دی دا به د شفیع الله جان نه پوښتنه وکړم چې دا چې شفیع الله جان نن اوس ښې راته ووایه چې دغه چیز شی دی حاجي صاحب دا غټ ګوازان دي. ښه دا غټ ګوازان دي و دا د اوسیانو 3 نسله دي 3 سره نسلونه موږ دلې لرو. خو دا خو ډېر غټ دی که نه ماشاءالله دا اولنی نسل د اوسیانو د دغه دی چې د ګوازانو په نامه باندې دا اول نسل دی په دې کې یو ماده ده او یو هغه ده و نر دی یو نر دی یو ښځه. ښه یو نر دی یوه ښځه ده دا خو به چې ورشي دا خو به خوږول نه کوي دا نر یو څه خوږول کوي ولې خو دم د غرو څه دغه کوي. ښه دم د کوم ځای نه راوړي دا مګر د خارجه راوړي. ښه دم د خارج نه راوړي و وروره دا خو به یوازې تاسو دې شیانو ته روغه تیاره نیولي نو حاجي صاحب راغوښتي نو موږ ته مخوی راغوت نو تاسو خو ګورئ دوستانو وګوره څونه غټ دی ته مونږ څه وایو د غره والا وځي خو ماشاءالله دغه اول نسل دی ښه تاسو ګورئ یو نر دی او بل چې دا ښځه ده نو دوی چې دی دا ټول د خارج نه راغوښتي دي نو شفیع الله جان وایي چې دغه نر چې دی دا لږ وران دی دا وهل محل کوي خوږول کوي هغه ښځه چې دا هغه اصیله ده ښځې خو هسې خوږول نه کوي راځه سړیه اوس په دې خواته ورشو ښه ماشاءالله پسه دی په 1,00,000 دی. ښه دغه پسه دی دا به هم غریز پسه وي که نه هو دا د غره پسه دی دا هم په 1,00,000 رانیوي د جلال آباد څخه. ښه 1,20,000 افغانۍ ښه قدم د جلال آباد نه راوړه نه هلته بیا تاسو پسې ګرځئ که نه که څوک درته وایي چې دغه حیوان مونږ سره شته که په کار دي دا حاجي صاحب ته څوک وایي دغه حیوان ورسره دی نو باره بیا حاجي صاحب ځینې واخې دلته یې راوړي باغې وشته ښه یعنې هغه د خلکو سره اړیکه نیسي یا خلک ورته زنګ وهي نو ښه تاسو خو ګورئ دوستانو د غره والا وزې چې دي څو نسلونه لري دا چې دي دغه ښکرې ته هم ګورئ ماشاءالله څونه راوښتي دي دغه ښکرو باندې خو به ځان نه خوږوي یا ځان نه راځه نو راځه دې خوا راځه داسې راځه قربانم شمه دغه څه شی دي نو اوس یې په دې باندې مې پوه کړه دا خارجي چرګان دي. ښه دا خارجي چرګان دي دا کولی نه شو چې لږ ور دننه شو چې وایي ګورم بس دوستانو تاسو ګوره دا چې دي خارجي چرګان دي ښه داسې ښکاري لکه توتیان ماشاءالله ډېر ښکلي دي ښه ورځو همداسې آفرین دي زنده‌باد دا څو دانې م راوړي دي شفیع الله جانن وسیه صاحب دا مو جوړه راوړي دي 80,000 افغانۍ دي 4 دانې 3 ښځې دي 2 نران دې خوا راشه ودرېږه راځه شفیع الله جانه ښه دا م په څو راوړي دي دا هم په 80,000 افغانۍ جوړه رانیولې ښه په 80,000 دا خو څو دانې دي 4 دانې دي 2 نران دي او 3 ښځې دي ښه 2 نران دي 3 ښځې دي خارجي چرګان دي ښه خارجي چرګان دي دا به هم د خارج نه راوړي هو دا هم د خارج ښه قربان د دې به قیمت څونه تقریبا یعنی په لکهاو به وي نو ماشاءالله ګوره دوستانو د غره چرګان دي خو قیمت یې په لکهاو دی هغه د مونږ د کور چرګان نه دي ښه چې مری پسرې که او په دې کې سور که ښه دا چې دی خارجي چرګان دي دا صرف د لیدو دپاره دي ښه د خوړو دپاره نه دي همداسې دا که نه شوي راځه چې ورشو لږ هغې خواته یا خدای هغه زمری به هم راباندې اوس وګورې ښه
وسیه قربان دې شمه دا راته ووایه چې دا کوم نسل دی دا د زمریانو نسل دی حاجي صاحب دا د زمریانو نسل دی خو نسل به هم خپل نوم لري د دې نوم څه شی دی د دې نوم هغه د کریسل نسل د دې چې دا دلته کس دی نه پیدا کېږي دا موږ د امریکا څخه راغوښتي دي دا د نور زمریان څخه ډېر جلا دي ښه دا دوه دانې دي یو نر دی یو ښځه و یو نر دی یو ښځه ده ښه دا دواړه هم د امریکا نه راوړي د امریکا دا پاسپورټونه هم لري ښه پاسپورټونه هم لري واه راشه ښه تودېږي ښه دا زمریان چې دي پاسپورټونه لري ښه دا راته ووایه چې سړی ورنږدې شي حمله خو پرې نه کوي چې ناوله دی لږ یې دغه کوي حمله کوي مګر شناخته کار نه لري ښه بس زه ما لږ د غړون وسلې ګوره چې ما درنه ونه خوري هسې هډوکي چې دي کار نه کوي ما ته ډېر برګ هم ګوري ښه یا کار نه در لري راځه نه زه وایم ډېر ډارېږم من وسلې داسې نه چې حمله راباندې وکړي نه در باندې کیسه در سره یم ښه راځه داسې به ورشو چې حمله راباندې ونه کړي یا خدایه سایلا وسلې قربان دې شمه ګورې خو ماشاءالله ما دې کې نر کومه ده او ښځه کومه هغه یو نر دی هغه ښځه ده هغه ښځه ده او دا نر دی دا بیا راته ووایه چې دا به بچي وباسي دلته که څنګه و بچیان بس بیا ښه دغه نور زمریان هم نه دي راوړي هغه برګ هغه راغواړو خو هغه ځایونه چې اوس ورته جوړ سي بیا پړانګانو دوی ګرده یو ځای راولي ښه دا ټول بیا یو ځای راولي ټوله یو ځای راولي ښه دوی خوري چې شی او چې ورکوئ ورته غوښه د ورځې به څونه غوښه خوري ده د ورځې تقریبا 4 کیلو غوښه 4 کیلو وای قربراز هم داسې مات یوباسته چې اوس اخره کې په ما باندې حمله ونه کړي وای داسې دروازه زر راخلاصه کړئ و که نه داسې نه چې حمله راباندې ونه کړي یا خدایه څنګه چل دی والکه ته خو به نه ورننوځې نه زه نه ورننوځم د کوم ځای نه راغلی دې ځای ته د درېیمې ناحیې څخه شنغزیا صاحب ښه نو د نندارې دپاره څونه خوشحالې چې دغه ژوبڼ دلته جوړ شوی ډېر خوشحاله یم دا خو ډېر د ځوانانو دپاره دا ډېر ښه ځای دی چې پله کړی دی ښه یعنې ډېر ښه ځای دی دې ځای ته د کومو ولایتونو خلک راځي دې ځای نه د ډېرو ولایتونه روزګان هلمند کابل داسې نور ډېر ولایتونه خلک راځي زمري خو به ته نه ډارېږې ډارېږم ډارېږې وګوره زه سپین ږیری یم او نه ترې ډارېږم او ته چې ځوانې ډارېږې دا ولې دا خو نو خوراک کوي نو او ځناور دی که نه خپل او پردی نه پېژنې خو ځان تې ساته ډېرې لوبې ورسره مه کوه داسې نه چې خدای ناخواسته در باندې چېرته چک مک ونه لګي یا ځان دې ساتو خو نو موږ دغسې لرې ورته ګرځو یوازې راغلی که ملګري هم در سره دا دوه ملګري را سره دي دا دوه ملګري واله که ته څنګه خاندې وا خامخا د ساتیري ځای ته راغلي د ساتیري ځای خو د زمریانو ته ډېر نیغ مه کېږه ښه خامخا داسې نه چې په خوله کې دې واخلي هغه به وایي چې 2 کیلو غوښه ده نو همداسې نه ده نوم دې چې شی دی اقبال هم دلته اوسېږي دغه درېیمې ناحیې ښه د درېیمې ناحیې روزانه دلته راځئ که کله راځئ یا روزانه راځئ خو هغه په کومه ورځ ډېر خلک راځي دلته د جمعې شپه او جمعې ورځ ښه د جمعې شپه او د جمعې ورځ ښه دلته نور حیوانات خو ماشاءالله ډېر دي ډېر حیوانان شته وای د تا نه ډېره مننه بس وایم لیدونکو ښه زمري ته ورغلم خو بس د زړه نه مې یو خدای خبر دی ښه خو زه وایم همدغه شانتې له ما سره ملتیا وکړئ ځئ نو څو ورشئ لږ چکر ور ووهئ ښه او قربان شفیع الله جانه راځه دلته ماشاءالله دا چې شی دی دلته خو دا وطني توتوګان دي وطني سپي دي که څنګه پاپي ورته وایي یا دا وطني نه دي دا مو د کراچي سره غوښتي دي دا چې شی دي نو دا سیګیان دي ښه سیګیان دي دا څنګه داسې توره غونډه کې ده او ببره غونډه کې ده دا د غره سیګیان دي د کراچي څخه راغوښتي دي دا هم د پاکستان څخه راغوښتي دي دا هم په 10,000 افغانۍ جوړه رانیولې ده دا یو چې د ښځه ده او بل نر دی او د دوی خوراک چې دی همدغه شنه واښه خوري او که څنګه دغه سویګان دي ښه د غره والا او دا چې دی ماشاءالله دا څه شی دي دا خو
باز ورته وایي که دا څه شی یا دی دا بم دی اجي ښه بم دی وای د دې خو ماشاءالله دا سترګې هم ډېرې غټې دي ځنه څه ورته وایي چې داسې غټې سترګې دي لکه بم او بم هم دا دی و بم دا خو به انسان ته کوم ضرر مرر نه رسوي سترګې سړي ګوره دا بم چې دی دې کار چې دی د سترګو سره دی زه یم زه خو نږدې نه ورځم هسې هم سترګې کار نه کوي شفیع الله جانه دا سپینې چې رانه وي دا هم د کوم ځای څخه رانیولی دا هم د کراچۍ سره دا هم د کراچۍ څخه مثلا د دې به څونه قیمت وي دې تقریبا 50,000 قیمت 50,000 افغانۍ که نه او دا خوري څه شی دا غوښه خوري دا هم غوښه خوري وای دا خو هوا نه کوي که وزر یې ورته پرې یا کړي هوا کې وزرې لري وزرې لري دا ووایه چې دا لیدونکي چې وګوري لیدونکي خو به یې تنګوي نه سیلانیان یا تنګولی نه سي څه کاپ لري هغه هم دا جاله د احتیاط په خاطر جالت وای راځه دې خواته دا چې دی دا پیشوګۍ ده که څه شی دی یا دا پیشو پړانګ دی ښه دا پیشو پړانګ هم دې ته وایي دا خو هم داسې دی لکه پړانګ غونته کې دی او پیشو پړانګ دا د اوسه چیچان دي ښه دا ماشومان دي واړه دي یعنې تر اوسه پورې شودې خوري نو ښه دوی خوراک څه شی دی دا خوراک هم غوښه ده دوی ته هم غوښه ورکړي شودې هم کله ورته ډمپر کې اچوي او که نه اچوي ورته واه راځه نو قربان دې شمه شفیع الله جان نن اوس داسې به ورځو ښه خوا ته ځو ښه راځئ شفیع الله جانه دې ته څه وایي دې ته خو مونږ کوتڼه وایو که نه د دې نوم څه شی دی نوم کوتانان دي داسې مخامخ کمرې ته ودرېږه وه دا هم د کوم ځای څخه رانیولي دا هم د کراچۍ سره وړي دي د کراچۍ څخه ماشاءالله د دې وزن به څونه دا خو ډېر غټ دي که نه دا تقریبا 15 کیلو غوښه لري لا زیات 15 کیلو غوښه رسېږي ځنه دا څه شی خوري دا هم غوښه خوري دا هم غوښه خوري دا یو نر دی او بل ښځه یو نر دی او دلته خو هم ورته د اوبو والا تالاب هم جوړ کړی دلته لامبي که څنګه خپل منځ کې خو ورانۍ نه کوي یو بل سره ورانۍ نه کوي دې ته مونږ چې وایو کوتڼه دغه کوتڼه ده ښه اکثریت ښه میلو کې م لیدلي ښه هغه چې دي هغه مونږ ورته وایو پاړوګر ورته وایي که څه وي هغوی سره د دغو تیل هم وي که نه ځکه چې دا د اخپو دپاره هم ډېر ښه کار کوي د دغو تیل نو شفیع جانه راځه داسې هغې خوا راځه قربان راځه راځئ نو وسو شفیع الله جانه دا خو چې دی بیزوګان دي ښه بیزوګان دي نو دا ډېر وران هم دي ښه دا څو دانې هم راوړي دي دا مو تقریبا 8 جوړې راوړي 8 جوړې دي په دې کې څو نران دي او څو چې دي ښځې دي پکې 4 ښځې دي او 4 نران دي 4 ښځې دي 4 نران دي ښه نو د دوی خو هم دا خو چې دي دا بیزوګان چې دي دا وران دا خلک ورته څه شی ورکوي بیا یې اخلي او که نه و ځینې اخلي پاپړ زڼې دا شیان دوی ځینې اخلي دوی خوري او که څوک ورسره لاس چنګو شي بیا خو به خوږوي نه یا نه خوږي او ته ورځې کله او که نه یو وخت ورسم او کله خو به چک مک در باندې نه یې لګولی یا نه دی لګولی وای قربان دې شمه ښه نو بس دلته چې خلک راځي نو همدې سره څنګ کې ودرېږي تاسو ورته وایئ چې د دې سره ډېره شور بګت مه کوئ چې دا ډېر وران دي د اکثر سیلانان راشي نو د کپسان یې دوی سره وروي او څه یې په عذابوي ښه بیا په عذابوي او دا خو ډېر چغېږي بیا که نه او چغېږي هغه وخت چې څوک یې په عذاب څوک په عذاب خپل منځ کې خو به جنګ منګ نه کوي یا خپل منځ کې جنګ خپل منځ کې جنګ نه کوي دا هم د کوم ځای څخه رانیولي دا د کندهار دی دا د کندهار دي نو دوستانو تاسو ګورئ دا بیزوګان دي ښه نو تقریبا 8 جوړې دي په دې کې 4 چې دي ښځې دي او 4 نران دي او دا ډېر زیات چغېږي او که څوک ورسره جنجال وکړي نو بیا یې خوږوي ښه شفیع الله جانه څونه وخت دې کېږي چې دلته کار کوي تقریبا 6 میاشتې کېږي 6 میاشتې کېږي دغه د حیواناتو نه په خاصه توګه د زمریانو نه ډارېږي دا ولې نه خو د دوی سره خوراکي توګه دا ډېر کوچني و واړه و چې موږ ته یې راایستل نو موږ غټ کړي دي اوس راسره مخته دي او زه خو ډېر سخت وډه شوم هلته مې تا ته څه ونه ویلې ښه که نه خو دا وراسې که واسې لږ غونتې دې وهلی وی کېدی شي چاقو په ځای د وینې په ځای چې دی ما نه همدغه شانتې وروره بسې سپینې شودې روانې شوې ځکه چې د ډار ځای و ما ویل چې داسې نه چې حمله را باندې وکړي ښه
نو دا راته وایه سیلانیان د کومو ځایونو نه راځي ورته د خو اکثر ډېر کابل راغلي د لې د دغه کندهار دغه لیر ځایو څخه راغلي نو د سیلانیان د دغه خاص د ازمریانو دپاره د راځي زمریانو دپاره راځي ښه نور هم دلته خو اوس هم کار روان دی دا راته ووایه چې دغه ژوبڼ چې دی دغه ټول پوره سر ته رسېدلی که نه څه کارونه یې پاتې یا دا ښه پوره سر ته رسو او 2 منزله یې ورته جوړ وو حیوانان ښه ډېر راول اوس خو 10 رقم حیوانان موږ د لې لرو ښه 10 رقمه که نه 10 رقم. او نور حیوانات به هم زیات نور حیوانات هم زیات لکه په دې کې پیل نشته اوښان نشته دا به م انشاءالله په راتلونکي کې او راوړي انشاءالله پړانګان دا شم بیا په راتلونکي راولي قربان دې شمه شفیع الله جانه د تا نه ډېره مننه ښه چې موږ سره دې مرکې وکړې او موږ ته دې دغه حیوانات معرفي کړل قربان هم شمه نو بس ته وایم دوستانو نور چې دی ما ته مې اجازه راکړې ځکه چې شفیع الله جان مې ځان سره ډېر ستړی کړو او دا ماشاءالله دا واړه نوسي مې هم راغلي دي خو دوی ته زه وایم چې د زمریانو سره ډېرې لوبې مه کوئ ښه دا سینې چې هم نه خوري ښه نو بس دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې په کندهار کې یعنې دغه د شخصي ژوبڼ نه لیدنه م وکړله بیا چې د خپل وسي کیمرمین زلمي زاهد سره یو ځای کېږم تر هغې مو په پاک الله سپارم د خدای په امان راځئ